محترم حاضرینو، اللہ تعالیٰ انسان ته په دنیا کې زندگی ورکوي، خو د انسان زندگی په دنیا کې آزاد زندگی نه وي، بلکې د دنیا کې د انسان زندگی او مکلف او پابند زندگی ده. دنیا کې د انسان زندگی په دې پابند ده او په دې مکلف ده چې په خپل زندگی کې بدای اخلاق باطنه په خپل ژوند کې پیدا کړي، په خپل مزاج، په خپل طبیعت، په خپل عادت کې با اخلاق حسنه، اخلاق باطنه ضرور پیدا کړي. ځکه د انسان د دنیا او د دین کامیابی، د انسان د دین او د دنیا درستګي دا ټول پر اخلاق او باطنه باندې پرته ده. اسی انسان خو د دنیا درستګي الته پیدا کولای شي چې د دین درستګي پیدا کړي، او د دین درستګي د انسان الته په نصیب کیږي چې د انسان اخلاق باطنه په مزاج کې پیدا شي. نو چې کوم چاته الله تعالی اخلاق باطنه په مزاج کې ورکی، هغه ته الله تعالی د دین درستګي او صحت او سلامتی په نصیب ورکی، او چې د کوم چا سره د دین صحت او درستګي او سلامتی ور سره ای، نو بیا هغه ته الله تعالی په دنیا کې د سکون، د اطمینان او د خوشاله ژوندۍ ور نصیب کړي. دا در حقیقت شیطانی دوکه ده چې کله د انسان په مزاج کې دا راسي چې بغیر د دینه د دنیا په زندگی کې سړی سکون او اطمینان پیدا کولای شي. د کم چا چې په مزاج کې دا خبره پیدا سي، زه دا وایم دا در حقیقت د شیطان یو وسوسه او دوکه ده چې د انسان په دماغ کې ورچولې ده. ګوره دنیا کې د دنیا اسباب مال او دولت پیدا کول دا جلا مسله ده، لیکن حقیقی راحت و سکون و خوشحالی په دنیا کې د سکون زندگی تیرول دا جلا مسله ده. زدا منم یو سړی به په دنیا کې مال و دولت وګټي، په هغې باندې به د دنیا ساز و سامان ډېر ځان له برابر کی، بهترین کور به پیدا کی، بهترین سوارلی به پیدا کی، او بهترین نفقه به پیدا کی، بهترین جامه به پیدا کی، د دنیا په اسبابو به دا ټول ځان له برابر کی. لیکن کم شی چې حقیقی سکون ده، کم شی چې حقیقی خوشحالی ده، او کم شی چې د دې زړه اطمینان ده، او کم شی چې د زړه وسایي ده، هغه په دنیا کې د دینه بغیر سړی نشي پیدا کولای. هغه د زړه سکون، هغه د زړه اطمینان او خوشحالی الله تعالی هغه چاته ور نصیب کوي چې د کم چا زندگی پر دین باندې روانه وي. او دا یو حقیقت ده چې د دین په حقیقت، د دین په خاطر باندې انسان بیا دنیا هم د ځان د پاره د سکون او د خوشحالی او د اطمینان ذریعہ جوړولای شي. د دې ځکه پر کورا باندې چې سړی وګوري، ډېر داسې ملکونه شته چې د هغې د دنیا ساز و سامان در هر څه زاید بالاتر دی. د هغې دپاره د کورونو بندوبست، د هغې دپاره د علاجونو بندوبست، د هغې دپاره د بهترینو تفریحاتو بندوبست، د هغې دپاره د بهترینې زندګۍ د اسبابو بندوبست، دا د هر چا څه زیات دي. لیکن چې په حقیقت کې د هغې ملکونو په اندروني حالاتو باندې خبر سي، په هغې کې به د ځان وژنې شرح در هر چا زیات دي. هلته به خلک د نفس تنګۍ په خاطر باندې ځان وژنه کوي. څو ورځې مخکې یو امیر صاحب هغه د آسټرلیا سره راغلی و، غالبا کال په آسټرلیا کې لګېدلی. هغې ما ته خبره کوله، ول آسټرلیا په دنیا کې دونه عظیم بر اعظم دی چې په دې ملک کې ما ورته اوسېږو، د آسټرلیا یو ملک دومره څوارلس واره دی لکه دا ملک. هغه دومره آباد دی، او هغې باندې د دنیا ساز و سامان او اسباب چې په هغې کې کوم ځنګلونه دي، زموږ ډېر خوراکي مواد که د شیدو وي که د دې په شکل دا ټول د هغه وطنو سره ځي. لیکن هلته د انسانانو د ځان وژنې دغه کیفیت و چې حکومت په دې باندې ستړی و چې دغه خلک چې څومره ځان وژنه کوله دا حکومت نسو سره ټولولی. بیا به حکومت د دې دپاره یو مخصوص ځای ټاکلی و، په هغې کې به توپنچام پرته وه، په هغې کې به د ځان را زړولو دپاره رسۍ پرته وه، په هغې کې به د ځان وژنې دپاره د زارو ستن پرته وه. بیا به حکومت ورته ویل که چیرې تاسو د خپله زندګۍ څخه تنګ یاست چې ځان وژنه کوئ، بیا یې په دې ځای کې کوئ، ځکه په دې ځای کې بیا حکومت ته د دې راټولېدل اسان دي. نو چې د کم چا سره ساز و سامان ور سره دی او د دنیا اسباب ټول هغې ته وسایل برابر دي، لیکن په دې باندې انسان ته قلبي سکون و اطمینان و خوشحالي نه وي.
قلبي سکون او اطمینان او خوشحالي الله تعالی هغه چاته ورکړي ده چې هغه په خپل ژوندۍ کې ژوند د دین تابع ګرځولې دي. هغه سار او ماښام پر دین باندې ژوندۍ تیري او هغه په خپل عقیده کې اخلاق باطنه لري. هغه په شو اخلاق او په ښه دینداري کې الله تعالی هغه ته سهار او ماښام د ورځې تیرولو نصیب ورکړي. حضرت سفیان ثوری رحمه الله ډېر ځله دا ویل ولکچيري د دنیا او شاهانو ته د دنیا او بادشاهانو ته دا ور معلومه سي چې دې ملنګیانو ته او دې فقیرانو ته او دې غریبانو ته الله تعالی څومره د سکون ژوندۍ ورکړي ده، ول بیا به هغه دې ته مجبور سي چې د دې فقیرانو په مقابل کې به توري راواخي او د دې مقابله ته به تیار سي او دا کوشش به وکړي چې دغه سکون او اطمینان د خوشاله ژوندۍ او د بیغمۍ ژوندۍ دا به د دې فقیرانو د لاس څخه وکړي. ځکه په دنیا کې که انسان د دنیا درستګي غواړي، په دنیا کې که انسان د دنیا سره سکون او اطمینان او خوشحالي پیدا کول غواړي، دا الته کېدای شي چې انسان به د دین درستګي او د دین صحت او د دین ترتیب دا په خپل دماغ او په خپل مزاج کې راولي او پر دین باندې سره الته ژوندۍ تیرولای شي چې انسان په خپل ژوندۍ کې اخلاق حسنه اخلاق باطنه پیدا کړي. په اخلاق باطنو کې یو خلق دی، یو خوی دی، یو خصلت دی. زنن تاسو ته د هغې متعلق یو څه خبره کوم. هغه خصلت هغه خلق و خوی دی زهد، او زهد عربي لفظ دی. تاسو به لیدلي وای یاره فلانکی سړی ډېر زاهد دی او فلانکی سړی ډېر عابد دی او د فلانکی سړی زندگی په زهد او په عبادت او په پرهیزګاري کې تیری شي. زهد چاته وایي؟ زاهد هغه سړی ته ویل کېږي چې پای کې زهد پکشي، او زهد ویل کېږي د دنیا څخه رغبت کول، د دنیا څخه زړه را پیچل، د دنیا څخه خپل ځان او خپل ژوندۍ را کنټرولول. او د زهد معنا دا ده چې ستا به د دنیا سره داسې تعلق نه وي چې سهار او ماښام د دنیا بغیر بل څه نه پیژنې او د ورځې او د شپې ټولې منډې او ترنډې ټوله سوچونه او فکرونه او ستا ټوله جد و جهد او ستا محنت هغې د دنیا پر جمع کولو کې، بلکې دنیا به سړی ګټي خو دنیا به صرف ضرورت بولي، لیکن د زړه محبت، د زړه تعلق او د زړه اطمینان او د زړه خوشحالي دا به د دنیا سره تړلې نه بولي او د دنیا سره به داسې تعلق نه پیدا کوي چې هغې سهار او ماښام د ورځې او د شپې د دنیا بغیر بل څه نه پیژني. لکه زموږ او ستاسو په علاقه کې د خلکو مزاج داسې وي که یو ورځ دی لږ د دنیا ګټه وکړي هغه شپه بیا پر ده په خوشحالي تېرېږي، او که چیرې یو ورځ دته د دنیا لږ تاوان راغلی بیا دی ټوله شپه په پریشاني تېروي. که په کومه ورځ باندې دله د دنیا ګټه راغلی و بیا دی د کور د انسانانو د خپلو بچانو سره په خوشحالي باندې ناست دی، او که په کومه ورځ د دنیا لږ تاوان راغلی و بیا د ده پر تندي باندې ګونجې پرتې دي، بیا دی پریشانه دی، نه د چا سره خبرې کولو ته تیار دی، نه د چا د خبرې جواب ورکولو ته تیار دی. نو ځکه انسان به په دنیا کې په خپل مزاج کې زهد پیدا کوي. زهد معنا دا ده چې انسان به خپل زړه ته د الله تعالی او د الله د دین محبت ورأچي او د خپل زندګۍ مقصد او د خپل منډې او ترنډې او د خپل زندګۍ هغه محور هغې به د الله تعالی او د الله د دین محبت ګرځي. ځکه که د انسان په دماغ کې د الله تعالی محبت را نسي، د دین محبت را نسي، صرف انسان د دنیا لیونی سي، د دنیا بغیر بل څه نه پیژني چې د ده په زړه کې بس د دنیا ګټه ده، د ده په زړه کې په دنیا پسې منډه ده، د ده په زړه کې د دنیا راټولول دي، د ده په زړه کې د دنیا ډېرول دي. بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي حب الدنیا رأس کل خطیئة، د دنیا دغه رقم محبت دا د هرې ګناه بنیاد دی. نن زموږ استادو په دې معاشره کې چې موږ ګورو خلک ډېرې ګناهونه کوي، د هرې ګناه در شا چې وګورې کم علت دی، د هرې ګناه در شا چې وګورې کم شی کار فرما دی چې حقیقت ته ځان ورشوکې او دماغ ورورسې د دنیا محبت. نن پر دې مځکه باندې غل ولې غلا کوي، د بل پر کور باندې ولې ډاکه اچوي او د بل سره زور او تجاوز او ظلم ولې کوي؟ دغه د په زړه کې د دنیا محبت دی او دی دا کوشش کوي چې اوسه دنیا زما لاسته راشي. نن پر دې مځکه باندې شرابي ولې شراب خوري، نن پر دې مځکه باندې بدکار ولې بدکاري کوي؟ دغه د په دماغ کې د دنیا لذت دی، د دنیا محبت دی، د دنیا خوند دی.
نن پر دې ځکه باندې خلک په خپل تجارت کې دوکه ولي کوي او د حکومت اداري چې راواخي هغه رشوتونه خوري او د دنیا نظام د انسانیت د زندګۍ نظام دا ټوله د دې خبرو په خاطر باندې په لګډوډ دی دا غي در شاته وګوره مسله صدا پیښه صدا ستړي د په دماغ کې د دنیا محبت نو په دنیا کې چې سړی زندگی تیری چې کله د دنیا محبت د انسان په دماغ کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی رأس الدنیا حب الدنیا رأس كل خطیئه د دنیا محبت بیا سړی هر ګناه ته مجبور کوي او د دنیا د محبت په خاطر بیا سړی د زندگی پر یو ګناه باندې مسرفن نه لري نو ځکه د زړه کې د دنیا د محبت بجای انسان د لپاره ضروری ده چې د الله تعالی محبت ورواچي لیکن یو خبره باندې سر خلاصول هغه دا چې زړه الله تعالی یو پیدا کړی دی په انسان کې او د زړه جوړښت الله تعالی داسې کړی دی چې په یو حال کې پدې کې دوه محبت نه جایز که په کم زړه کې د الله او د الله د دین محبت او په هغه زړه کې د دنیا محبت نه وسر راځي او که په کم زړه کې د دنیا محبت او په هغه زړه کې د الله او د الله د دین محبت قطعا نه راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په ټولو صحابو کې حضرت ابوبکر ډېر نږدې و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به لو كنت متخذ خلیل لاتخذت ابا بکر خلیلا کچيري په دنیا کې ما د چا محبت وزړه تور اچولای ما به د ابوبکر محبت زړه تور اچولای ولكن خلیلی هو الله زما محبت چې د کوم چا سره دی هغه الله تعالی دی د زړه کې د الله تعالی محبت راغلی دی د الله تعالی د محبت سره د بل چا محبت نه ځایش نو زړه الله تعالی په دغه شکل پیدا کړی دی چې زړه کې یو محبت راځي که په کم زړه کې د دنیا محبت رالی پای کې د الله تعالی محبت نور سره راځي او چې کم زړه کې الله تعالی خپل محبت واچوي په هغه زړه کې بیا د دنیا محبت ځای نشي پیدا کولی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کچیرې ما په دنیا کې د الله د محبت بغیر د بل چا محبت و دې زړه ته ورچولی ما به په خپلو صحابو کې د ابوبکر محبت و زړه ته ورچولی حالانکه د ابوبکر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ډېره نږدې زندگی وه حضرت مجدد الفسانی رحمه الله په خپل مکتوباتو کې لیکي چې ابوبکر پیغمبر ته څومره نږدې و هغې به د ابوبکر د پیغمبر سره شکل داسې و لکه د پیغمبر و مخته چې سړی انداره ونس او چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عکس په دې انداره کې راس نو دا پیغمبر دی دا د پیغمبر عکس دی نو د ابوبکر لکه د عکس چې پیغمبر ته څومره ورنږدې دی بعینه ابوبکر هم پیغمبر ته د هومره ورنږدې دی عکس ته دام نه سی ویلی چې دا عین پیغمبر دی دغه پیغمبر جوهر دی دا عرض دی او دام نه سی ورته ویلی چې دا عکس د پیغمبر سره جلا بل څوک دی نو ابوبکر ته دام نه سو ویلی چې دا د پیغمبر سره جلا دی او دا دیم نه سو ورته ویلی چې دا عین څوک دی پیغمبر دی نو د ابوبکر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دومره قریب تعلق لیکن بیا پیغمبر علیه السلام یې که په دنیا کې زما په زړه کې د الله سره سوا د بل چا محبت راتللی ما به د ابوبکر محبت وزړه ته اچولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابوبکر ډېر قریب و ډېر محبوب چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات کېده د ډیرو صحابو د کورو حجرې مسجد طرف خلاص شوې ترمذی شریف روایت ہے پیغمبر علیه السلام ویل مروا بسد الابواب پیغمبر امر وکړ ورسه د ټولو صحابو دروازې بندې کړي الا خوخه ابي بکر یو د ابو بکر دروازه چې بند نه کوي فاني رايت بها نورا ما په دې دروازه کې د الله نور ډیر زیات لیدلی دی چې کله تاسو سم مسجد نبوي ته ورسه چې کله د سلام په دروازه باندې سړی ورننوځي د چفل لاس ته چې وګوري پر یو کلکین باندې هغه تورې لیکلي دي وایي هذا خوخة ابي بکر دا د ابو بکر د کور کلکینو دروازه وه د هغې زمانې څخه تر اوسه پورې دا بنده سوې بیا نه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابو بکر ډېر نږدې انسان لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي که د الله څخه بغیر بل محبت زما زړه ته راتللی نو ما به د ابو بکر محبت زړه ته ورچولی وی پیغمبر علیه السلام به صحابو ته ویل انی ما ته یو صحابي را معلوم دی انی اعرف رجلا باسمه و اسم ابیه زما په صحابو کې ما ته یو داسې صحابي را معلوم دی چې د هغې نوم هم ما ته را معلوم دی د پلار نوم هم را معلوم دی ما یأتیه الا وباب من ابواب الجنه یقول مرحبا وتشریفا ولدی چې کله پر جنت باندې راښکاره سي د جنت ټولې دروازې ته مرحبا مرحبا نارې وایي د جنت د هرې دروازې دا تمه ده چې کاش دی زما په لار باندې جنت ته ورننوځي
حضرت سلمان فارسی ورته ویل ان هذا لمرتفع شانه یا رسول الله، اے د الله رسول دا خو ډیر لوړ شان دی، دا وچاته الله ور کوي. پیغمبر علیه السلام ورته ویل انما هو لابن ابي قحافه، دا د قحافه بچي ابو بکر ته الله ور کوي. ولې ور کوي؟ ليس بکثرت صلاته ولا صيامه، دا سینه دی چې ابو بکر ډیر منځونه او ډیر روزې کړي دي. ابو بکر خپل اسلام پر 38 کال باندې قبول کړی دی. دا ابو بکر 38 کال زندگی د اسلام سمخ کې په کفر کې تیر شوی، لیکن پیغمبر علیه السلام وویل لما قر فی قلبه من العلم والایمان، چې ابو بکر ته الله تعالی څومره علم ورکړی دی، څومره ایمان مضبوطه دی، د هغې په خاطر ابو بکر ته الله دا درجه ورکوي چې پر جنتو باندې راښکاره سي چې ټولې جنتونه به مرحبا مرحبا نارې ورته وایي. ځکه پیغمبر ویل ما سب الله فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابي بکر، چې الله تعالی د عرش څخه زما سینې ته کوم علوم را ورسول، هغه علوم ټول ورته د ابو بکر سینې ته وشو. نو په دې وجه باندې پیغمبر ته ډېر قریب انسانو. پیغمبر ویل کما په دنیا کې د الله څخه بغیر د بل چا دوستی د زړه ته شو کولای سوای، ما به د ابو بکر دوستی زړه ته شو کولای. نو زه دا وایم زړه الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې په هغې کې دوه شی نه ځایږي. که په کم زړه کې د دنیا محبت و، په هغې کې د الله تعالی محبت نشي راتللی، او که په کم زړه کې د الله محبت و، د هغې کې د دنیا محبت نشي راتلی. مولانا روم رحمت الله علیه وی هم خدا خواهی و هم دنیای دون، او دا کوشش کوي چې خدای دیم زمای دنیا دیم زمای. وی این خیال است و محال است و جنون، دا محالی خبرې دي، دا صرف خیالات دي، او دا د لیونیانو فیصلې دي چې خدای هم غواړي او دنیا هم غواړي. خدای او دنیا الله تعالی یو سړي ته په یو زړه کې دواړه نه سره یو ځای کیږي. ځکه د انسان دپاره زهد ضروري دی، او زهد په باطني اخلاقو کې یو خلق دی، او زهد دا معنا چې د الله تعالی محبت په دماغ کې اچول او د دنیا محبت د دماغ څخه ایستل. چې کله د الله تعالی محبت د انسان په دماغ کې، بیا د الله تعالی عبادت سړي ته ډېر اسانه وي. او چې کله د الله تعالی عبادت محبت د انسان په دماغ کې نه، بیا دغه عبادت چې ما او تا کوو دا بې روحه دی، دا بې مغزه دی، دا بې حقیقته دی، د دې څه فایده بیا ما او تا ته نه رارسېږي. ځکه د الله تعالی د عبادت څخه مخکې د انسان دپاره ضروري دا ده چې د ده په دل و دماغ کې به د الله تعالی محبت شي. د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې څخه مخکې دا ده چې د انسان په زړه و دماغ کې به در هر چا د پیغمبر علیه السلام محبت ډېر. او چې کله د الله تعالی عبادت محبت نشته او ته عبادت د الله تعالی کوې، نو په هغه عبادت کې سړي ته مشکلات دي. زه تاسو ته د دې هر ځای د هر کلي کې دغه حالت دی، په هر محل کې دغه حالت دی. یو سړی دی هغې که په دې مسجد کې کښېنی په نیمه ګنټه باندې د ده ساه خېږي، لیکن که دغه سړی د باندې پر هغه ځای باندې پر غیبت باندې کښېنی، بیا په 3 ګنټې دی نه مړېږي. د هغې وجه څه ده؟ حالانکه دلته د الله تعالی کور دی، او دلته که دی په لمانځه باندې ودرېږي د الله تعالی سره مجلس دی، او هلته چې دی د چا سره مجلس دی، لیکن په دې کې دی نفس تنګ دی، په هغه کې دی خوشحاله دی. د هغې وجه دا ده چې د الله تعالی محبت په زړه کې نشته، نو بیا د الله تعالی د مجلس انسان ته قدر نه ورمعلومېږي. نه د الله په مجلس کې سړی خوشحاله کېږي، او بیا نه د الله تعالی په مجلس او په عبادت کې سړي ته سکون او اطمینان پیدا کېږي. ځکه د ټولو څه ضروري خبره دا ده چې انسان به په خپل مزاج کې په اخلاق باطنو کې زهد پیدا کوي. زهد دا معنا چې د دنیا سره تعلق کمول او د الله تعالی محبت زړه ته اچول. زه دا منم په دنیا کې به د سړي تعلقات ډېري، د بچانو سره به هم تعلق، د کور د زنانې سره به هم تعلق، د مور پلار سره به هم تعلق، د قریبانو د همسایګانو سره به تعلقات به ډېري، لیکن محبت به یو د الله او هغه تعلقات به د محبت تابع. که چیرې دغه تعلقاتو په خاطر د محبت د الله خرابېدی، هغه تعلقات به دی کموي، او که د هغې تعلقاتو په خاطر د الله تعالی محبت مضبوطه کېدی، بیا به هغه تعلقاتو ته د نور وده ورکوي، هغه تعلقات به د نور زیاتوي. لیکن دا ډیره درنه خبره ده چې یو سړی په دنیا کې اوسیږي او دنیا ته مجبوره دی او د دنیا ضروریات پوره کوي، او په زړه کې به د دنیا محبت نه وي. دا څنګه کېږي؟ دنیا کې انسان وږی کېږي، خوراک ته ضرورت دی، خوراک بغیر د دنیا څخه نه. دنیا کې انسان کور ته د سر سایې ته مجبوره دی، او کور بغیر د دنیا څخه نه پیدا کېږي. دنیا کې انسان د بدن لباس او پردې ته مجبوره دی، او پرده بغیر د دنیا څخه نه پیدا کېږي، لباس بغیر د دنیا څخه نه پیدا کېږي.
اوس دا څنګه کېدای شي چې زه به دکانداري کوم، زه به تجارت کوم او زه به د دنیا ګټنه کوم او زه به د دنیا راټولول کوم او د هغه سره سره به زما په زړه کې د دنیا محبت نه وي. اوس دا خبره ډېره باریکه خبره، ډېره ګرانه خبره ده، خو دا هغه خبرې دي او دا هغه فکر دی، دا هغه لار ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د انسانانو دماغو ته ورشوه کوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به صحابو ته څه ویل؟ قل کن فی الدنیا کأنک غریب، ول دنیا کې زندگی داسې تیرول لکه ته چې ناولده مسافر راغلی. یو سړی دی د ښار له د 3 ورځو دپاره راغلی او دا یقین دی چې 3 ورځې بعد برته ځم او نه معلوم چې په ټوله زندگی به بیا دا ښار ووینه که به نه ووینه. نو هغه سړی د دې 3 ورځو د راتګ په خاطر باندې نه د دې ښار نقشې، نه د دې ښار بلډینګونه، نه په دې ښار کې سرمایه کاري کوي د 3 ورځو لپاره، نه په دې ښار کې خریدونه کوي او د ځان لپاره مکانونه نه پیدا کوي. نو هغه سړی صرف د ضرورت په خاطر په دې ښار کې دومره سودادی کوي چې د 3 ورځې دلې په تېرې شي بس. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کې به زندگی داسې تیرې لکه ته چې د دنیا ته د 100 ورځو لپاره مسافر راغلی او زما استاد زندگی د سفر، زما استاد پلار څه هغه هم د دنیا ته راغلی، زما استاد نیکه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی وان الله مستخلفکم فیها، الله تعالی یو د بل پر ځای 100 ورځې راولي. پلار بلاړ شي، زوی راشي، د هغه پر ځای باندې بیا لمسی راشي، د هغې پر ځای بل راشي، بس مختصره زندگی ده یو 100 ورځې. فناظر کیف تعملون، الله تعالی کله امتحانات را باندې کوي چې امتحان پرسو برای الله تعالی دستي رخصتوي. نو پیغمبر علیه السلام به صحابه ته ویل کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کې به د سړي زندگی داسې تیری لکه دنیا له چې سړی مسافر راغلی او عابر السبیل، یا سړی پر دې لار خالی تیریږي. یو سړی دی د کوټې سره روان سو کندهار لځي او صرف پر دې ښار باندې د هغې تېرېدلی دي. ایا چې پر دې ښار باندې سړی تېرېږي، د دغه تېرېدو په وخت کې دی په دې ښار کې سرمایه کاري نه کوي او دی په دې ښار کې خرچه نه کوي او دی په دې ښار کې ځان نه مصرفه کوي او دی په دې ښار کې دی کار نه کوي چې د هغې در شا بیا وروسته دی په هغه پسې پریشان. نو ځکه د دنیا صرف تېرېدل دي. موږ او تاسو د عالم الارواح کې الله تعالی پیدا کړي یو منزل تېر سو، هغه منزل مې راکاټ کې د فلار ملا ته راشوه سو څه زمانه هلته و، بیا د پلار د ملا سه د مور رحم ته راشوه سو څه زمانه هلته و، د مور د رحمه سه اوس دنیا ته راشوه سو 100 ورځې دلې یو او د دنیا سه موږ عالم برزخ قبر ته ورشوه سو په 100 ور زمانه هلته یو، د قبر سه برته د قیامت په میدان کې راپورته کېږو څه زمانه هلته یو، بیا به پر پل صراط باندې تېرېږو، هغه منزل هم راته ګوري چې کله جنت ته ورسېدو او خدا نخواسته یا څوک جهنم ته ورسېدی. دا د سړي اصلي کور دی، دغه د سړي هغه مقصود دی، دغه د سړي هغه منزل دی. ځکه د دنیا کې زموږ او ستاسو زندگی صرف د سفر زندگی ده. نو دا هغه خبرې چې دنیا کې به سړی ضرورت هم پوره کوي او دنیا به ګټي او د دنیا د ګټلو سره سره به د دنیا محبت د انسان په دماغ کې نه وي. او ګورئ چې کله د دنیا محبت د انسان په دماغ کې نه وي، بیا که د ټوله دنیا د سړي د سرو زرو ورته ډکه شي، بیا هغه دنیا نه سړي ته تاوان رسوي نه د سړي و دین ته تاوان رسوي. صحابه کرامو کې عجیب مالدار انسانان، حضرت عبدالرحمن ابن عوف هغه د صحابه ډیر مالدار انسان، حضرت عثمان رضی الله عنه صحابه کې ډیر غټ مالدار انسان، حضرت زبیر رضی الله عنه په صحابه کې ډیر مالدار انسانانو، لیکن اکثریت په صحابه کې دغه مالداران هغه خلک چې دنیا کې هغه باندې د جنت زیری کېدل چې دا په جنت کې، دا په جنت کې، دا په جنت کې، چې هر څومره مال ور سره او چې هر څومره دولت ور سره هغه مال او دولت دی په دا شکل نه استعمالوي چې د دنیا لیونیان، چې هغه د دنیا په سرګردان مخلوق چې سهار او ماښام د ورځې او د شپې د به دنیا بل څه نه پیژندل، هغه دنیا ګټله، هغه دنیا خوندي کوله، هغه دنیا استعمالوله، لیکن دا هغه مقصود دا و چې دنیا زما ده، خدا دنیا زما د دنیا د پاره نه ده، دا دنیا زما د دین د پاره ده. هغه دا دنیا په دې خاطر باندې راجمع کوله او ګټله چې په دنیا باندې هغه خپل دین سره برابر وي. نو ځکه دنیا به هم د دوا او دنیادار به هم دیو، لیکن دا هغه باوجود الله تعالی به د جنت زیره په دنیا کې د پیغمبر په خلو باندې پر د باندې کوي. بعضی او روایاتو بعضو خبرو کې کتابو کې دا راځي چې صحابه کرامو زندگی د دنیا سره څنګه وه، چې کله غزوه احد راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میدان جنگ ته ورشو کیږي،
حاجانو مبارکانو هغه غونډۍ لیدلې د جبل رومات باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 50 صحابه د پیرادارانو په شکل درې چې کله په لاندې جنگ په لاندې میدان کې په معرکه کې په میدان جنگ کې کله حمله روانېږي نو اول بری الله تعالی مسلمانانو ته ورکوي چې پر غره باندې هغه مسلمانان کافران پر یو طرف باندې تیښتي او مسلمانان د هغې غنیمتونه راټولوي چې پر غره باندې کم کسان ولاړ دي نو هغې باره دا فکر چې پیغمبر علیه السلام شاید موږ در غره پورې پر غره باندې در دې وخته پورې درولي چې کله هلته کافران ماتېږي چې مات سو بیا پر موږ ته دا حکم نه دی چې پر غره ودرېږي نو په هغې کې 40 کسان شاوخوا هغې لاندې ورشوس یو څه کسان د خپل امیر سره پر دې غره باندې ودرېدو امیر هر څه ورته ویل پیغمبر علیه السلام موږ ته ویلي وو چې تاسو به در پایه پر دې غره باندې درېږئ کافران چې کله د غره دې بلې خوا ته راوګرځېدو چونکې د تورو د اسلحو جنگ دی او مسلمانان هلته په غنیمتو باندې اخته دي چې کوم 10 کسان پر غره باندې ولاړ دي هغه پر دغه ځای شهیدان کو او ورالو صحابه باندې او هغه په خپل غنیمتو کې اخته دوی حمله ور باندې وکړه پای کې 80 کسان صحابه شهیدان نو دی باندې بعض خلک اعتراض لري چې صحابه ولې د دین د دنیا دومره طلبګار دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته تاسو به پر دې غره باندې درېږئ کلام دې هر صفې شسو تاسو به نه راشو کېږئ لیکن صحابه د امیر خبره هم ماته کړه د پیغمبر علیه السلام خبره هم ماته کړه د هغې باوجود هغه غنیمتو ته ورشوسو ایا صحابه په زین کې چې دا رقم محبت د دنیا دی دغه محبت د دنیا د صحابه د شان سره مناسب دی حالانکه قرآن کریم وایي حتی اذا فشلتم چې کله کافران در باندې رالو او وتنازعتم فی الامر او چې کله تاسو پر دې غره باندې په خپل مابین کې سره جګړه سو چاول در شوسئ چاول مشو کېږئ او وعصیتم تاسو د خپل امیر خبره نه ومنله او چې کله من بعد ما اراکم ما تحبون چې تاسو کله غنیمتونه ولیدلو او د غنیمتو دنیا مې ولیدله د هغې سره ستاسو دومره محبت او تاسو د امیر خبره نه ومنله دستي میدان جنګ ته وشوسواست نو منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره په تاسو کې بعض خلک د دنیا محبت په مخه واخیستی او بعض خلک چې پاته سو هغوی د آخرت محبت په مخه واخیستی اوس دې باندې د صحابو پر زندگی باندې خلکو ډېر اعتراض کړی دی چې صحابه د میدان جنگ د هغه پیرې د ځای څخه میدان جنگ ته د غنیمتو دپاره ورشوه کېږي او دا خو یې قسم د دنیا محبت دی او د دنیا محبت خو مضموم شی دی بیکاره شی دی صحابو متعلق سړی څنګه د عقیده ساتلی سي نو ډیرو علماو دا جواب کړی دی لیکن پای کې مشهور صوفي حضرت عطا اسکندری رحمه الله ډیر ښه جواب کړی هغه ګوره زمانم صحابه په زړه کې د دنیا محبت رالی چې پیغمبر علیه السلام پر کومه غونډۍ باندې درولي و هغه غونډۍ یې پرېښوله او چې کله مسلمانانو غنیمتونه راجمع کول د هغه غنیمتو دپاره ورشوسو هغې دا لیکلي دي زمانم د صحابو په دماغ کې د دنیا محبت و لیکن د دنیا محبت خلق په دوه نیته کوي یو حب الدنیا للدنیا دی د دنیا محبت په دې خاطر باندې کوم چې د دنیا زندگی می برابر است چې دنیا کې شکور پیدا کم په دنیا کې ښه سوارلی پیدا کم چې په دنیا کې ښه جامه پیدا کم په دنیا کې ښه نفقه پیدا کم یو خلق د دنیا محبت د دې دپاره کوي او دویم حب الدنیا للآخره چې زه دنیا په دې خاطر باندې ګټم چې په هغې باندې د خپل آخرت منازل ځان ته اسانه کم په هغې باندې مسجد جوړ کم په هغې باندې د دین خدمت وکم په هغې باندې د قریبانو سره احسان وکم او په هغې باندې خپل رب د ځانه سره راضي کم نو هغې لیکلی دي چې دا اول قسم محبت د دنیا چې صرف د دنیا دپاره دا مضموم او بیکاره دی او دویم قسم محبت چې د سړي محبت د دنیا په دې خاطر دی چې زه خپل آخرت په دې دنیا باندې برابروم دا مضموم نه دی بلکې دا ممدوح او محمود دی دا ښه صفت دی نو صحابو که د دنیا سره محبت و هغه په دې خاطر باندې د دنیا سره محبت چې هغې د خپله دنیا د آخرت د سمیدو یو زینه ګرځوله او د هغې مقصود او محبت د دنیا په خاطر نه و چې هغې بیا د دنیا لیونیانو او د دنیا سرګردانو چې بغیر د دنیا څه نه هغې بل څه ته فهم کېدو نه بل څه پېژاندی زموږ په بزرګانو کې عجیبه د دنیا محبت عجیبه خلکو زړه کې پیدا کړی دی لیکن په کم نیت باندې پیدا کړی دی زموږ بزرګانو کې حضرت جامی رحمت الله علیه وسلم په هرات کې قبر دی د ده په حالاتو کې یو خبره لیکلې ده وایي چې کله دی د ظاهري علومو څخه فارغه سو لنګوټه یې وتړله مولوي
نو د ځان سره دا فکر ور پیدا سو چې یاره زب باطنی سړی څوک داسې پیدا کم چې ورسم د هغې سره بیعت وکم د هغې مرید سم چې د هغې په خاطر زما په دماغ کې اخلاق باطنه راس او زه پر دین باندې برابر سم او پر دین باندې تک کول ماته اسانه سي. یعنی د دې معنا دا چې د ظاهري علومو څخه زه فارغ سوم، باطني علوم به ځان له چیرې پیدا کړم. د چې کله وکتل په شاوخوا اطراف کې بل څوک نسته. حضرت خواجه عبید الله احرار رحمه الله هغې د پسیمه کې دی. نو برای د ځانه سره فیصله وکړه چې دغه بزرګ له به ورځې او د هغې سره به څه زندګي تېروې، د هغې به لاسنیوی کوې او د هغې په صحبت کې به ځان له اصلاحي او د ځان هغه د دین ترتیبونه په خپل دماغ کې پیدا کوي. د روژې مبارکه میاشته د حضرت جامی رحمت الله علیه رالی غرمه د خواجه عبید الله احرار کور ته رالی چې کله د هغې مهمانخانې ته ورغلی که ګوري هغه پر یو ځای باندې ناست دی، د دنیا منشان، د دنیا حسابګر او د دنیا انسانان ور باندې راټول دي چې دته د خالد تجارت د قافلو حسابونه ورکوي. د چې هغه سړي ته وکتل او د دنیا دومره شغل او محبت ته وکتل چې هغې سره در ماښامه د دنیا په محبت کې دومره اخته دی او د هغې دومره د تجارت قافلې دي او د هغې مزدوران دي، د هغې منشان دي. یو ساقی ورته ناست بس دستی په ذهن کې اعتراض راغلی. برای د ځانه سره یو شعر په دې زړه کې وایي ول نه مردست و آنکه دنیا دوست دارد، ول هغه سړی خدای ته نسي نږدې کېدی چې دنیا سره دومره محبت شي. بس په زړه کې دستی پر دې سړي اعتراض پیدا شو چې یو سړی د دنیا سره دومره ډېر محبت لري، هغه به څنګه شیخ سي، هغه به څنګه بزرګ سي، هغه به څنګه ولی سي او زه به د هغې سره بیعت څنګه وکړم، د هغې سره به زه زندګي څنګه تېره کړم. نو بار چې ولاړېدی د ځانه سره عبارت دغسې پټ د دروازې سووتې ول نه مردست و آنکې دنیا دوست دارد، چې کم سړی د دنیا سره دومره تعلق لري هغه د الله دوست نشي کېدی. چې کله رالی د روژې مبارکه میاشته د غرمه په مسجد کې پرېوتی چې کله لږ ګرمي کمه سي باره به د خپل کلي پورې سي. چې کله غرمه په جومات کې پرېوتی چې سترګې سره ورغلې خوب رالی او په خوب کې د قیامت میدان ویني او د یو چا پر د باندې یو څه 2 روپۍ پاته دي یا 15 روپۍ پاته دي، هغه سړي در دې ګریوان نیولی دی او د جهنم پر طرف یې کشوي چې زما پور و قرضه راکړه. حضرت جامی رحمت الله علیه په دې خوب کې ډېر پریشانه دی او په ډېر بد حالت کې دی، مخکې جهنم ویني او دلته قرضه ور باندې پاته ده او قرضدار یې ورکشي جهنم له چې زما پور راکړه او د آخرت منزل دی هلته د پور هېڅ بندوبست نشته. چې کله دی په ډېر بد حالت کې دی د اخواسه پر آس باندې سپور په دې خوب کې خواجه عبید الله احرار ور باندې راښکاره سو چې د کم چا د بیعت دپاره دی راغلی دی او د کم چا په بیټه کې د پر هغه باندې ذهني اعتراض کړی دی. هغې چې کله ورله راژوندي سو هغه پوروړي ته وایي یا دی ملایکې کشوي د هغه پور په خاطر هغو ته وایي دا جامع رحمت الله علیه ورښیي ورته وایي دا طالب څه به کوئ چې په مخه مو اخیستی دی. هغه ملایکې ورته وایي چې پر دې سړي باندې خو قرضه باندې ده او د قرضې ادا کېدو وس دلته نسته، قیامت دی ځکه د دې نصیب په جهنم کې دی. خواجه عبید الله احرار رحمه الله برا ملایکې ته ویل دا زه چې دا دومره دنیا ګټم، زما چې دومره دولتونه او قافلې دي دا د چا دپاره دي؟ دا خو د دغه فقیرانو دپاره دي. ورسئ زما د دولته څخه دې قرضداره ته قرض ورکړئ او طالب پرېږدئ چې پر خپله لار ولاړ شي. هغه ملایکو باره د یلک په دې دوران کې د سترګې راروڼې شوې باره پر هغه خپله خبره باندې پر خپله اراده باندې ډېر سخت پښیمانه سو چې کله د ماپښین لمونځ وکړې برته راغلی د خواجه عبید الله احرار کوټې له بیا راغلی باره په یو کونج کې ورته ناست دی چې هغې کله ټول مصروفیات فارغه کړو. باره ورته وایي طالبه ته څه کوې؟ ته کم کار لرې د څه دپاره راغلی؟ باره دی ورته وایي زه خو د پلانکي ځای سره راغلی وم په دې نیت باندې چې زه بیعت وکړم ستا سره او ستا لاس ونیسم او زندګي ستا په مریدانو او ستا په شاګردانو کې تېره کړم. هغه باره ورته طالب جانه زما بیعت یو شرط لري. ورته څه شرط لري؟ او چې غرمه د دې ځای څه ولاړېدې په ذهن کې چې د کوم شعر الله تعالی د دغه شعر هغې ته په کشف ورښکاره کړي او چې غرمه د دې ځای څه ولاړېدې چې په ذهن کې د کوم شعر وایي هغه شعر یو بش بیا راته ووایه بیا بیعت سره کوو. جامع رحمت الله علیه ډېر شرمنده سو. شیر خو دا ویلو چې نه مردست و آنکې دنیا دوست دارد، هغه سړی د الله دوست نشي کېدی چې هغه دنیا دومره پر لاړی. حضرت جامع رحمت الله علیه چې هر څه مخ شاته سو هغه ورته ویل نه طالبه چې هغه شعر دې نه یې راګرځولی ما ته دې بیا نه یې ویلی تر هغه وخته پورې
زستا سره بیعت نسم کولی. حضرت جامی رحمت الله علیه بارا چار ولا چار وای زه چې کله ولاړېدم بس دستا زندگی ته چې مې وکتل زما په دماغ کې دارالو چې نه مرد است و آن کې دنیا دوست دارد. هغه سړی د الله نیک بنده نسی کېدلی چې څوک د دنیا سره دومره محبت لري. خواجه عبید الله احرار رحمه الله ورتول ول طالب جانه دستا شعر نیمه دی نیم بزور سره پراکم ول داسې وایه نه مرد است و آن کې دنیا دوست دارد. د الله نیک بنده هغه څوک نسی کېدلی چې د دنیا سره دومره محبت دي. وگر دارد از برای دوست دارد. که سړی د دنیا سره محبت لري هغه محبت به د الله د پاره لري چې کومه دنیا سړی د الله د پاره راجمع کوي چې الله پر راضي کی هغه بیا د الله دوست کېدلی شي. مارایت طالب جانا زما دنیا د دنیا د پاره نه ده، زما دنیا د الله د راضي کولو د پاره ده. ځکه پر ما باندې دا شعر مه وایه نه پر ما باندې دا ستا شعر جوړېدی. زه دا وایم چې دغه لار چې سړی به دنیا هم ګټي، سړی به دکانداریم کوي او سړی به تجارت هم کوي او سهار و ماښام به د سړي حسابونه وي، لیکن د هغې باوجود د دنیا محبت به د سړي په زړه کې نه وي. اوس دغه لار به سړی څنګه سره جمع کوي؟ دا انبیاء کرام خلکو ته ورښیي دا لارې، او چې څوک د انبیاءو وارثان دي هغوی دا لار وسړي ته ورښیي. حضرت مولانا روم رحمت الله علیه د دې یو ډېر ښه مثال بیان کړی کہ دنیا بگٹی دنیا میں ہو لیکن طلبگار نہیں، بازار سے گزر رہا ہوں لیکن خریدار نہیں. پا دنیا کی ژوند کوم خود د دنیا طلبگار نیم، پا بازار کی تیریږم لیکن دشي خریدار نیم. مولانا روم رحمت الله علیه عجیبه بهترین مثال پیش کړی دی. هغه ګوره دنیا کې د انسان زندگی ده، د انسان زندگی مثال داسې دی لکه کشتی، او مال و دولت داسې دی لکه دریاب او اوبه. په دنیا کې د انسان زندگی بغیر د کشتی سره، په دنیا کې د کشتی زندگی او د کشتی روانواله او د کشتی چلاو دا دنیا کې بغیر د اوبو سره نسی کېدی. که چیرې یو سړی دا کوشش وکړي چې زه کشتی پر وچه باندې چلوم او زه کشتی روانوم، نو هغه سړی په دې خبرو هغه سړی د کشتی د مزاج او د عادت سره ناولده دی. نو په دنیا کې د انسان زندگی دا بعینه داسې ده لکه کشتی، کشتی د اوبو څخه بغیر نه چلیږي، او د انسان زندگی بغیر د دنیا څخه نه چلیږي. ما مخکې درته ویل چې دنیا کې خوراک انسان غواړي، په دنیا کې کور انسان غواړي، په دنیا کې زندگی انسان غواړي، دا د دنیا بغیر نه کیږي، دا بغیر د دکاندارۍ نه کیږي، دا بغیر د تجارت نه کیږي، او دا بغیر د دنیا د ګټلو بغیر نه کیږي. نو لکه څنګه چې کشتی هغه بغیر د اوبو څخه نشي چلیدلی، دغه رقم د انسان زندگی بغیر د دنیا څخه نشي چلیدلی. لیکن د کشتی د پاره اوبه هلته فایدهمنې دي چې د کشتی یو طرف او بل طرف مخ و شاته اوبه یې کشتی پر سر روان، نو بیا کشتی در خپل منزله ځان په سلامتیا کې رسوي. که چیرې دا اوبه د کشتی دې نسته ورشوه سوې بیا هغه اوبه کشتی دستي غرقوي. دغه رقم د انسان په د دنیا سره تعلق داسي چې صرف په دنیا به انسان خپل ضرورت پوره کوي، او چې کله انسان په دنیا باندې ضرورت پوره کوي نو د دنیا سره به د انسان تعلق د ضرورتو در حده پورې. لیکن که د دنیا محبت دې زړه ته ورولوېدی او سړی د دنیا لیونی چې بیا در دنیا پورې نه ورور پیژني، در دنیا پورې نه خور پیژني، د دنیا پورې نه قریب پیژني، د دنیا پورې نه همسایه پیژني، د دنیا پورې نه د الله حق پیژني، نه د بنده حق پیژني، بیا خو دغه دنیا د سړي د زړه ته ورشوه سوه، او اوبه چې کله د کشتۍ نسته ورشوه سي کشتۍ دستي غرقوي. بیا دغه دنیا چې د سړي د دې محبت د سړي و زړه ته ورشوه سو بیا د انسان زندگی دستي تباه کوي. ځکه هغه وایي آب و اندرون کشتی، آب و اندر زیر کشتی پشتی است. اوبه چې کله در کشتی لاندې نو د کشتی د پاره مدد ته کشتی بغیر د دې نه چلیږي. لیکن آب و اندرون کشتی هلاک کشتی است. اوبه که چیرې د کشتی نسته ورشوه سوې دا کشتی دستي خرابېږي، بربادېږي. نو دا معنا دا ده چې دنیا به د سړي تعلق به د دنیا سره، لیکن دنیا به د خپل زندګۍ مقصد نه بولي، د خپل زندګۍ مقصد به د الله تعالی رضای، او دنیا ته به صرف په دې خاطر باندې ګوري چې دا د یو ضرورت دي او زما ضرورت بغیر د دې نه پوره کېږي، او بغیر د ضرورت بغیر دنیا ته به سړی مخ نور اړوي. علماو لیکلي دي د دنیا مثال هغه داسې دی لکه د بیت الخلا، یعنی د بولو د ځای. یو سړی دی هغه خپل کور جوړوي،
په دې کور کې که هر څومره ښه بنګله او تعمیر دی جوړ کی نو د هغې دپاره د یو دالان هم ایږدي، د هغې دپاره د استوګنې کمرې هم دی جوړوي، د هغې دپاره د میلمه بیټک هم جوړوي، او دی مجبوره دی چې د هغې په کونج کې به د بولو ځای هم جوړوي. اوس که دا سړی هر څومره ښه کور جوړ کړي لیکن چې کله د بولو ځای په دې کې نه وي دغه کور قابل د استوګنې نه وي، نه په دې کور کې سړی ګزاره کولی شي. نو دنیا هم دا رقم ده چې دنیا کې هر څنګه زندگی ولري لیکن چې در څو پورې ګټه نه کوي، در څو پورې تجارت او دکانداري نه کوي، در هغې وخته پورې د دنیا کې ستا ژوند نه تېرېږي. لیکن یو سړی به څومره نادان چې هغې به سهار در ماښام او چې کور جوړوي دی به 4 ساعته د بیت الخلا په فکر کې یاره بیت الخلا به څنګه جوړوم، یاره بیت الخلا له به څه وخت ورځم، یاره په بیت الخلا کې به څنګه کښېنم، په بیت الخلا کې به څه وخت راوځم، په بیت الخلا کې به څومره وخت تېر کړم. د شپې هم دغه فکر دی، د ورځې هم دغه فکر دی، سهار هم دغه فکر دی، ماښام هم دغه فکر دی. آیا دې سړي ته څوک دانا او هوښیار سړی ویلی شي؟ نو دغه رقم دنیا دا په دې زندگی کې صرف د بیت الخلا در حده پورې د ضرورت بنیاد دی. او که یو سړی ماښام د دنیا بغیر بل فکر نه لري او سهار هم د دنیا په فکر کې دی او ورځې هم د دنیا په فکر کې دی، شپه هم د دنیا په فکر کې ده، بیا به دې سړي ته سړی څنګه دانا ووایي او دا سړي ته به سړی عقلمند څنګه ووایي او دا سړی به د الله تعالی د دین یو محبت په زړه کې څنګه پیدا کړي. ځکه دنیا ته به سړی صرف دومره ګوري چې هغې لکه بیت الخلا ته چې سړی ګوري، او بیت الخلا صرف یو په ټول 4 ساعته کې د سړي 20 منټه په بیت الخلا سره تعلق وي، نورې ګرده تعلق د نورې دنیا سره وي، ځکه هغه صرف د ضرورت تر حده پورې وي. دغه رقم دنیا کې زندگی کې به هم د سړي د دنیا سره تعلق صرف د ضرورت تر حده پورې. دنیا به مقصد نه لري چې ټول بینګونه مې ډک سي لا هم زه ګټم. تاسو زموږ زندگی هغه حد ته اوس رسېدلې ده چې یو سړی په دې ښار کې هر څومره پیسې ډېرې کړي دستي زړه نه درېږي، دستي بارډر ته تجارت اړوي، چې په بارډر کې ډېرې کې دستي دوبۍ ته رسي، چې په دوبۍ کې ډېرې کې دستي جاپان ته ورسي، او چې په جاپان کې کله د ضرورت پر صبره پر دې نور دنیا باندې کړيږي لکه لیونی په هر ښار پوښتنه کوي چې ته نور چیرې ګټل کېږي. حالانکه د بینګونه به د پیسو ډک او حالانکه د زندگی به د پیسو سره تړلی او د به هر څومره ضرورت پرای هغه پیسې به د دغه در دې حد پورې چې د دل مسي او کړ وسای نشي خلاصولای، لیکن دغه باوجود د دنیا داسې لیونی دی چې سهار او ماښام د ورځې او د شپې بل څه نه پیژني. نو دغه رقم محبت د دنیا چې د انسان په دماغ کې راسي دا د انسان د پاره د تباہی بغیر بل څه نه دی او دا د انسان د پاره د هلاکت بغیر بل څه نه دی. ځکه الله تعالی انسانانو ته وایي او د دین تعلیم مجدا ده چې دنیا بغټې د دنیا زندگی به تیرې لیکن د دنیا محبت بزړه ته نه اچي چې ته بغیر د دنیا څخه بل څه نه پیژنې چې ته زندگی په دې دنیا کې داسې تیرې لکه چې الله د دنیا د پاره راستول. د دلاورته یا ایها الناس ان وعد الله حق، اے خلق د الله تعالی وعده بر حق ده. د الله وعده صدا یو ورځ بمره، یو ورځ به د قبر تورې کندې ته ورشو کېږي، یو ورځ به د قیامت په میدان کې د زندگی ټوله حساب و کتاب شي. د الله دا وعده بر حق ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے کم نصیب د دنیا دی دوکه نه کی. په دې دنیا کې الله تعالی امتحان در باندې کوي، کله در باندې ډیره کی چې دای سکی، کله در باندې کمه کی چې دای سکی، کله خوشحالي در باندې راولي چې دای سکی، کله غم در باندې راولي چې دای سکی، کله د صحت زمانہ در باندې راولي چې ته د امتحان دی سکی، او کله د بیماری زمانہ در باندې راولي، او کله مسکنت زمانہ چې ته د دی سکی، او کله د غنا او د مالدارۍ زمانہ چې ته د دی سکی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا دې دوکه نه کې. دنیا کې الله تعالی سړی ته ډېر منظرونه ښکاره کوي، کله د خوشحالۍ منظر دی، کله د غم منظر دی، او کله د مالدارۍ منظر دی، کله د مسکنت منظر دی. ولا یغرنکم بالله الغرور، دغه شیطان ظالم دی پر الله پسې دوکه نه کی. شیطان کله کله د انسان دماغ کې دا ورواچي خدا نه خواسته چې نعوذ بالله نه الله ستا نه حساب ستا نه کتاب ستا د زندگی داسې تیرې لکه د دسه چې هیڅوک نه حساب واړي، نه د دسه پښتنه کیږي، او نه د دسه څوک راګرځي، او نه ودته یو عذاب او یو ستړي مخته ګوري. د غریب زندگی دغه رقم تیرې. ځکه الله تعالی کله کله سړی ته منظر ښکاره کوي، په هغه منظر باندې الله تعالی سړی راګرځي. زموږ د بزرګانو کې یو بزرګ دی شیخ فرید الدین عطار رحمه الله، الله تعالی ډېر زیات مال او دولت ورکړی، په ابتدا کې ډېر غټ تاجر او د عطر او د دوا او د دې غټ مارکیټ او دکان او هر څه برابر.
او دی به د خپلو بچانو سره ټوله ورځ پر دې دوکان باندې ناستو او خلک به راتلو د به سوداوي ورکولې. یو ورځ یو غریب رالی، یو طالب غوندې مسکین رالی، د دروازه ته ودرېد. بارات دې دروازه کې ولاړ دی، د دوکان کې شاوخوا ګوري، په دې مختلفو چشو کې ګوري. بارات ده ورته طالب جانه شی رانسې که څه کوې؟ هغه ورته یا شی نه رانسوم، نو څه کوې؟ بس دغه دې چشو ته ګوره. ده ورته وګوره چې یو څه وخت بیا ودرېدی، دوکاندار دستي نه پستنګی کېږي. باره بیا ورته طالبه ته څه کوې؟ هغه بس دغه دې چشو ته ګوره. باره ده ورته سړی که څه رانسې رایه نسه کنې لار یې لک. باره هغه ورته په یوه خبره کې مې ډېر سوچ باندې. ده ورته په کومه خبره کې دې سوچ باندې؟ باره ورته غریبه چې کله دې زکندن راسي دا روح به دې په څومره رخصت باندې د بدن اوسي. ده ورته ولې؟ ګوره ستا په زړه کې د دې ټولو چشو سره محبت دی. ستا روح به یار دې چشې له ورځغلي، بیا به دې چشې له ورځغلي، بیا به دې له ورځغلي، بیا به دې چې د دې ټوله دوکان چشې یار هغه لټوي، د هغې څه وروسته بیا رخصت اخلي. غریبه زکندن به په کم تکلیف در باندې تېرېږي. هغه سړی لږ مغروره مالداره سړی و. باره ورته سړی زما د مرګ د زکندن فکر اخیستی، ته راته ووایه ستا زکندن به څنګه وي؟ باره ته یې ورته وایي زما زکندن به دا رقم وي. باره یې د دې دوکان په دروازه کې پټو اوار کې باره دغسې ورباندې پرېوت. د شهادت کلمه یې شروع کړه چې دی ور ولاړېدی، په هغو کې بیا د سا زرانه خو زما زکندن به دا رقم. د دې سړي د حالاتو لیدلو سره الله تعالی د ده پر زړه باندې یو قسم ضرب راوستی، یو قسم اثر یې راوستی. په دې زړه کې یو قسم وهم د آخرت ور واچوی. ته زمانه ولو آخر هغه دوکان او تجارت او دنیا ټوله پاته سوله، د دین په تلاش کې روان سو. الله تعالی هغه مقام ته ورسوي چې زموږ په اولیاءو کې غالبا په اول فهرست کې اوس شیخ فرید الدین عطا رحمه الله دی، او غالبا تذکرة الاولیاء کتاب چې د ټولو اولیاء حالات کې لیکلي دي د هغې مصنف هم اوس غالبا شیخ فرید الدین عطا رحمه الله دی. نو کله کله الله تعالی پر انسان باندې داسې کرشمه راښکاره کوي. حضرت ابراهیم ابن ادهم دا غالبا د یو بسته علاقې حکمران او بادشاه یو ورځ په خپل حرم او په خپل مکان کې پروت دی. که ګوري پر دې چت باندې دربیس دی، په دې خپل حرم کې راکښېناستی، د وخت بادشاه او د شپې تهجد کوی، هر څه چې کوی، پر دې چت باندې دربی دی. باره د باندې راووتی، باره ورته څه خلک یاست چې پر چت باندې ځغلی؟ هغه ورته زموږ اوښان ورک دي، پر دې چت یې پیدا کوو. باره ده ورته وویل ستاسو دماغ خراب دی، چت وګوره اوښان وګوره او تاسو اوښان ورک دي او پر چت پسې ځغلی، پر چت یې پیدا کوئ. باره هغه ورته وویل ستا دماغ نه دی خراب، حرم وګوره، د حرم پر تخت سربیره او ته پر لمانځه باندې ولاړې او دلته خدای پیدا کوي. که پر دې چت باندې اوښان نه پیدا کېږي، د ستا په حرم کې دننه خدای هم نه پیدا کېږي. هغه یو قسم فرشتي دي، الله تعالی د ده د تنبیه او امتحان دپاره استولي. باره د ده پر زړه باندې یو قسم اثر راغلی. باره هغه حکومت پرې شوی، هغه دولت یې پرې شوی، او بیا یې تر مرګه پورې د نلانو په کوډل کې تېره کله. بیا به یې همیشه دا شعر وایه الهی عبدک العاصي اتاکا، یا الله ګناهګاره بنده خو راغلی یم، مقرا بالذنوب وقد دعاکا، یا الله د خپلو ګناهونو اقرار کوم، تا ته عجز پېښوم. ان تغفر فانت لذاک اهل، که چیرې ته موږ وبخښې ته زموږ رب یې، و ان تردد فمن یرحم سواک، که مې ته د خپله درباره دغسې پسې واخې پر موږ به بیا رحم څوک وکړي. نو بیا الله تعالی ټوله زندگی د فقر او د تقوا او د پرهیز ورکړه. نو زما د خبرو مقصد دا دی، زما د خبرو څه دا مطلب اخیستل دا به غلطیایي چې یاره تاسو ټول کار پرېږدئ، دکانداري پرېږدئ، تجارت پرېږدئ، زندگی پرېږدئ، ولاړ شئ ټول یا ملنګیان سئ یا د دین لیونیان سئ. دا نه ده خبر. زما مقصود دا دی دکانداري به سړی کوي، تجارت به سړی کوي او ګټه به سړی کوي او پیسې به راټولوي، لیکن د دنیا لیونی به د ځانه نه جوړوي. د دنیا لیونی هغه څوک دی چې پیسې هر څومره دي دی که د وروره سره ورورګلوي کوي هم یې د دنیا په خاطر کوي، او دی که د قریبه سره قرابت کوي هم یې د دنیا په خاطر کوي. که چیرې د ورورګلوي او د دنیا په مابین کې ټکر رالی، بیا د ورور پسې اخی خپله دنیا راټولوي. بیا د ورور در دنیا پورې نه دی د ورور حق پیژني، نه د خور حق پیژني، نه د قریب حق پیژني، نه د همسایه حق پیژني، او دی د دنیا لیونی دی. که دنیا ډیره و دی خوشحاله دی، که دنیا لږ و دی پریشانه دی. د دې معنا دا چې دغه رقم دنیا، دا دنیا سړی د دینه بې نصیبه کوي
او کومه دنیا چې د دینه سړی بې نصیبه کی په هغه دنیا کې الله ته سړی ته سکون نه ورکوي په هغه دنیا کې الله سړی ته خوشحالي نه ورکوي هغه دنیا د انسان د دنیا زندگی ور بربادوي هغه دنیا د انسان د آخرت زندگی ور بربادوي ځکه الله تعالی انسانانو دوکه کېږي مدا دنیا څو ورځې ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا د دنیا په ژوند باندې مه دوکه کېږئ دنیا یو څو ورځې ده دستي سړی مرید دی قبر ته شوه کېږي په قیامت کې راپورته کېږي د دې هرې خبرې حساب و کتاب د سړي سره کېږي نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو دماغو کې د دنیا حقیقت راواچوي چې زموږ اکابرو زموږ انبیاو زموږ بزرګانو د دنیا سره څنګه زندگی تیره کړه الله تعالی دې هغه نقشه زموږ دماغو ته راښوه کړي الله تعالی دې تاسو خبرې قبول